أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. زما عزتمندو مسلمانانو حاضرینو، دا خبره به ان شاء الله تاسو ټولو د ډاګي جدید مرګرو ته معلومه په دې مسجد کې یو عظیمه موضوع، یو انقلابی موضوع، داسې یو موضوع چې انسان د هغې په وجه یو لوی سعادت حاصلولی شي. داسې یو موضوع چې د هغې په وجه انسان خپل انقلابی جوړېدلی شي. داسې یو موضوع چې د هغې په وجه انسان د دین د کارونو نه خبرېدلی شي. داسې یو عظیمه موضوع چې د هغې د وجې نه انسان علم یادولی شي. داسې یو عظیمه موضوع چې انسان د هغې نه په دنیا کې نیکبختي او سعادت او په آخرت کې نیکبختي او دارنګې سعادت حاصلولی شي. نو دغه موضوع شروع کېدلو واله ده او د فضیلت الشیخ قاری احسان الحق حفظه الله د هغې بار بار دغه وینام وه چېرې د مسجد کې دغه ترتیب هر جمعې په ورځ باندې او د هفتې په شپه باندې، نو د هغوی دا خبره مونږ لبیک ورته وویلو. الله دې د هغوی او کم ملګري ورسره په دې کې منډه تړله او تعاون کوي. الله دې د شیخ صاحب او د هغوی د ملګرو په عمرونو کې برکتونه واچوي او الله دې مزید هم توفیق ورکړي د دین اسلام دپاره او دغه خدمت دپاره، او په دې کې دې ول الله نور هم زیادت پیدا کړي. عجیبه دا د زما عزتمندو د دې موضوع شروع کېدلو نه مخکې یو څو تمهیدي خبرې هغه بیانو د الله په توفیق سره. نور به انشاءالله بیا را روانه هفتو کې خپل ترتیب چلو. اول دا ذهن کې کېنوئ که مونږ او تاسو دا غواړو چې الله مونږ له دنیا کې م خیر راکړي او آخرت کې م خیر راکړي. دنیا کې م زما زندگی ډېره ښایسته وي او په آخرت کې زما زندگی ډېره ښایسته وي او دارنګې دنیا کې زما زړه اطمینان او سکون والی.
او په آخرت کې هم دغه خلکو نه یم چې د هغوی زړونه اطمینان او سکون والی. نو دا به یو څو صفتونه ځان کې پیدا کوي. لنډ یو څو چې قرآن او سنت د هغې تعلیم ډېر زیات ورکړی دی. یو د هغې نه چې انسان زندگی آسانیږي او راحت و سکون ورته ملاویږي، نو هغه علم دی. علم موږ او تاسو ټول ډېر علم ته محتاج یو. که عالم دی هم علم ته محتاجه، او که امید هم علم ته محتاجه. علم یو داسې کمالی صفت دی چې انسان په دې باندې مړیږي نه. دا داسې یو خوند والا صفت دی چې انسان په دې باندې څومره ستړی کېږي هومره خوند ورکوي، څومره د دې طلب کوي هرس یې زیاتېږي، او څومره چې وختونه ورکوي زړه ته تسلي او سکون ملاویږي. پرون مونږ طلباو ته خبره کوله، ما ورته وویل مال دا کم سکون او راحت اطمینان الله تاسو له درکړی دی او په دې جامعه او مدرسه کې ژوند تېروئ. دا خبر وروستو تاسو ته یادېږي چې داسې اطمینان، آرام او سکون به د دنیا او د دې ځمکې په مخ د سر باندې چرته پیدا نشي. د دین او علم او په داسې مجلسونو کې چې کم اطمینان دی دا بل ځای کې نه میلاویږي زما عزتمندو. او بیا دې پر فتن دور کې چې د فتنو نه ډک، چې انسان بے اطمینان دی، بے چین دی، او داسې یو زندگی په دې زمانه کې د خلکو روانه ده چې یو عام مشهور په ټینشن باندې ده، چې د هر چا ټینشن د یو بل نه زیات او د یو بل نه ډېر بې سکونه دي. خو الله دغه خلک چې هغوی دین له وخت ورکوي او طلب د دې علم کوي، نو الله بیا داسې خلکو له سکون او آرام او راحت ورکوي. علم زما عزتمندو دا هغه یو کمالی صفت دی چې الله خپل نبی نوح علیه السلام ته چې کله نصیحت کوي نو داسې ورته وایي چې انی اعظک ان تکون من الجاهلین. دا وګوره خپل پیغمبر ته داسې عجیب هغه نصیحت کوي چې ګوره زه تا ته هم دغه نصیحت کوم چې ته د هغه چا نه مه جوړېږه چې هغه جاهله خلک دي، بلکې ځان د اهل علمو نه کا، د علم والو نه ځان کا. او موسی علیه السلام چې پناهیم غواړي نو بنی اسرائیل واقعه مشهوره ده د غوا. نو موسی علیه السلام پناهیم د جهالت نه غواړي. انی اعوذ، زه پناهی غواړم، ان اکون من الجاهلین، د دې نه چې زه د جاهلانو نشم. غرض د انبیاء علیهم السلام ته چې الله نصیحت کړي او انبیاءو چې پناهی غوښتلې ده نو د جهل نه غوښتلې ده، او الله چې نصیحت کړي نو په علم باندې کړي ده. د علم دومره اهمیت چې زبر تلند وایم چې الله خپل حبیب هغه ته وحی کوي، او دا وحی اولنی وحی ده، د قرآن الفاظم اولنی دي. نو هغه چې شروع کوي نو د اقرأ نه کوي، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. سړی سوچو کې دی اقرأ ټکی ته د لفظ ته چې الله وی اولولا دی کې اشاره دی علم ته د اهمیت ته چې ګور اول لفظ اول د کلام الله د الله د کتاب نه اول وحی هغه چې نازلیږي نو کم یو لفظ دی اقرأ.
دین خپل اندازه انسان ته لګي چې د علم اهمیت دا څومره زیات دی او موږ او تاسو ټول د علم ته محتاج یو. علم چې د زما عزتمندو تفسیر کبیر والا دا خبر د علی رضی الله عنه نه نقل کړي او بیا نور علما مختلف طریقو سره دا په ډیر اوږده سطح او ډیر په وسیع انداز سره په طویل اوږدوالي سره ذکر کړي دا خو هغې د علم او د مال موازنه کړې ده اسې ترغیبا چې خلکو لږ شوق پیدا شي د علم سره او ډېرې عجیبې خبرې کړي دي. یو د هغې نه دا ویلي چې علم انسان چې حاصلی نو دا کمالی ځکه دی چې دا اصل کې د انبیا علیهم السلام میراث دی او مال چې څوک حاصلی نو دا اصل کې د اغنیاو د باچاهانو د مالدارو خلکو میراث دی. نو تاسو ته کم یو میراث غوره ښکاري؟ د انبیا علیهم السلام میراث به خامخا ډیر غوره اب ډیر بهترینی بنسبت د مال چې دا خو هم د باچاهانو مالدارو خلکو میراث. دویم دا علم چې دی دا په خرج کولو سره زیاتیږي بنسبت د مال چې مال خرج کړي نو هغه به کمیږي. سړی سوچي کې چې علم څومره بیانوي، یو عالم یو موضوع بیانوي یو درس کوي نو د یو کال له بل کال د هغې علم سیوا کېږي په دې بیانولو سره، په دې دعوت سره، په دې تدریس سره. او مال چې واخلې نو چې خرج کړي نو کمیږي به ختمیږي به ویل لګوه مه جمع یې کا چېرته د مال د نه ونه لګي. دریم دا مال ستا حفاظت نشي کولی، ته به د مال حفاظت کې او عام ترتیب هم دا دی چې مال خلک بینکونو کې ږدي او دارنګې په بکسونو او نور داسې ځایونه چې هغه محفوظ ځایونه د هغې حفاظت کېږي نو د هغې حفاظت کوي. او هر چې علم دی نو دا علم چې چا حاصل کو د دې انسان حفاظت کوي. مال چې د حاصل کو ته به حفاظت کوي او علم چې د حاصل کو ستا حفاظت به کوي. نو څومره کمالي صفت شو. څلورم علم چې دی د مرګ نه وروستو تا سره قبر ته ځي او وروستو هم تا ته فایده درکوي. او هر چې مال دی نو دا یو تن سره هم قبر ته نه ځي او څوک داسې نه وي چې دا مال هم ورڅخه ښخ کوي او ویې دي چې ځان څه په کار به یې راشي. بلکې غټ غټ باچاهان نومونه مونږ اورېدلي. ذوالقرنین څومره لوی باچا د مسلمانانو تمامي دنیا باندې باچاهي کړې. کله چې مړ کېدلو نصیحت یې وکړو چې زما لاسونه به د کفن نه بهر کوي. دا یو تعلیم ورکومه د خلکو ته چې ګوره د تمامي دنیا باچاهي مې کړې خو نن چې زه دنیا نه ځم نو خالی لاس ځم. دا اصل کې تا سره نه ځي خو علم تا سره ملګری او قبر ته هم داخلیږي. څومره عظیم نعمت شو دا علم. او زما عزتمندو دا علم دا خو یو داسې کمالي انسان چې هغه کله حاصل کی کمالي انسان ته جوړ کی او د جهل او د تیارو نه راوباسي. نو علم مونږ او تاسو علم ته محتاج یو. نو په دې نت بعد ویس هفته کې دی هفتوار پروګرام وقت چې ورکو مونږ دې دپاره به ورکو چې یاره علم حاصل کو. او یاره یو خبره مو اورېده په طلب د علم کې او ما کې راله الله به زمانه ډیر خیر خور کی، الله به ما کې انقلاب پیدا کی او دارنګه زما اعمال به د قرآن و سنت موافق وګرځي.
نو دا په علم سره کېږي زما عزتمندو، د علم نه بغیر نه کېږي. او دام ذهن کې کېنوئ چې ډېر کسان به داسې وایي چې زمونږ خو ګیرې سپینې دي او ډېر به وایي مونږ خو مشران یو. اوس به مونږ دا خبرې اورو او علم به حاصلو. نه زما عزتمندو بعضو محدثینو باب تړلی په خپل کتابونو کې او داسې باب تړلی باب من تعلم العلم قبل المشیب و بعد المشیب. باب دې په بیان د تعلیم د علم حاصلولو کې چې مخکې د بوډاوالي نه وروسته په بوډاوالي کې مستقل باب په دې باندې تړلی چې یو تن هغه به علم حاصلی قبل المشیب مخکې د بوډاوالي نه وروسته په بوډاوالي کې. معلومیږي چې د علم اهمیت دا په هر وخت په کار دی، که هغه د وقت د ځوانۍ کې وي او کدان یو وقت د بوډاوالي کې. دا به یو تن نه وي چې زه سپین ږیری یم، نه په دې وخت کې زه علم حاصلو. بیا د علم حاصلولو کې زما عزتمندو په مونږ او تاسو باندې به ډېر مراحل راځي. مونږ به قرباني ورکو، الله د پاره به ورکو. مونږ به دا ځان کړو، الله د پاره به کړو. د چا د وجې نه به خپل عمل نه بربادو او دارنګې د چا د وجې نه به عمل نه کوو. کنی دا کم عمل چې مونږ کوو الله دا زمونږ بربادوي او مونږ اسې ځان ستړی کوو. بیا زما عزتمندو اخلاص دا به خپل زړونو کې ډېر مهم او پخته کوو. د هغې وجه دا ده که د بل چا د پرې عمل وکړو دا عمل عند الله قابل قبول نه دی. الله هغه تن ته هدایت هم نه کوي چې د خلکو د وجې نه راغلی. تاسو سوچو کوئ دا خبره تاسو ته معلومه ده ابو طالب د رسول الله وسلم ترو او تاسو د هغې خدمت اورېدلی چې څومره خدمت ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی او څومره عظیمه دفاع کړې ده او څومره عظیمه قرباني. مشهور شعرونه دي چې انشاءالله په سیرت کې به خپله موقع کې تفصیل کوو. خو آخره کې ورته دا ویلو چې حتی اوسد فی التراب دفینا، خبرې په مرګ باندې ختمه کړې وه او دی ورته ویلی وراره دین بیانوه هیڅ چا نه یېره ونه کې حتی اوسد فی التراب دفینا، تر دې چې زه خاورو کې ښخ شم او بیا درته څوک څه وایي نو خیر دی، بیا به تا ته تکلیف میلاویږي، خو چې زه مخ د ځمکه باندې ګرځم نو تا ته څوک څه ویلی نه شي. حتی اوسد فی التراب دفینا. خو ایمان توفیق الله ورکو ورې ولنکو، هدایت ورکو هدایت الله ور نصیب نکو. تر دې چې ګور زنکدن په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته دی دعوت د توحید کوي، عقیدی دعوت ور کوي، هغه انکار کوي، ایمان یې راونړو. الله چې توفیق ورنکو سره د دې نه چې خدمت یې کړی وجه دا و چې په دې دفاع کې اصل کې اخلاص نه و. دا دفاع چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله د دې وجې نه یې کوله چې یاره دا قومي وراره مې دی او دارنګې خانداني سړی مې دی، نسب والا مې دی، قبیلي والا مې دی، دا شیزونه را مخې ته کړي نو د دې وجې نه چې دی الله هدایت ورنکو. زمونږ استاسو عمل هم چې بل چا د پاره او دک شان به بربادیږي. زما عزتمندو الله دې زمونږ استاسو په زړونو کې اخلاص پیدا کړي او الله دې زمونږ دا دعوت او دغه وخت ورکول په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او د رب نه سوال او زاریم کوو چې الله دا چرته برباد نه کړي او دا د چا د پاره نه دی. الله دا ناسته صرف لله تا د پاره ده، الله تی مونږ نه قبول کړي. نو دا علم چې مونږ حاصلو او دلته راځو تکلیف بکو، خپل ځان خپل بدن دا به په کړاو کې تیرو
او کم خلکو چې داسې قرباني وکړه بیا به الله په دک عمر کې او په دې لږ ساعت اورېدلو کې او په دې لږه ناسته کې ولا الله دومره برکت واچي چې الله به ډېر خیر خور کړي. او دا ناسته معمولی مه ګڼئ زما عزتمندو چې یاره مونږ خو لږ خلک یو او ما یا مونږه په دې وخت کې به څه قرباني د الله دپاره وکړو. همت به زمونږ اوچتي. نن روز زمونږ افتتاحي ده او انشاءالله چې الله موقره ولی مونږ نه به الله مونږ او تاسو له ډېر علم راکړي او هر یو تن له به انشاءالله الله ورکوي. نو کړاو به مونږ کوو، تکلیف به کوو او دا تکلیف دومره غټ تکلیف نه دی خو د بچو محبت به هغه محبت به لږ سات دغه کتاب بند کو، د خپل ښځې سره محبت دغه کتاب به لږ بند کو، د دنیا سره محبت دغه کتاب به لږ بند کو او دارنګې د تجارت او د لین دین او دارنګې د ګپ شپ په بیټکونو او اجرو کې ناسته پاسته دغه کتاب به خیر دی دغه لږ وخت دغه نیمه ګنټه یو ګنټه دغه بند کو. انشاءالله کوشش به کوو که نه د الله دپاره دا قرباني به مونږ کوو. دغه تکلیف صحابه کرام هم زما عزتمندو تیر کړی او ځکه ورته عالمان ویلی کېږي. ابو هریره رضی الله عنه ولږه وه، تنده وه، سخته وه، په ځان یې تېروله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه علم یادولو او زمونږ ستاسو غوندې انسان او داسې نور صحابه کرام وګوره حرص د علم چې کولو نو هغه صرف د دې وجې نه کولو چې الله مونږ ته دین باندې عمل کولو توفیق راکړي. عمر بن خطاب رضی الله عنه یو انصاري ملګری کړی و ځان سره چې یو ورځ به دنیا ته کې یو ورځ به زه کوم، یو ورځ به ته علم حاصلوې بله ورځ به زه علم حاصلوم. د علم وږي و زما عزتمندو کنئ دغه صحابه کرام د علم خاوندانو د علم سمندرونه و. هغه عبدالله ابن عباس د علم سمندر، حبر الامه، ترجمان القرآن، دا لقبونه چې د ځوان ته ملاو شوي دي دا په تکالیف او سخت تیرولو سره او د علم سره شوق او رغبت. دغه عبدالله ابن عباس به کله کله ملګرو ته ویلي تدارس العلم ساعة من الليل احب الي من قیام الليل. وی دا علم مذاکره چې دا او درس و تدریس چې دی لږ ساعت وی دا ما ته ډېر خوښ دی د دې نه چې د شپې زه د الله بندگی کوم، قیام اللیل کوم، د دې نه ما ته دا ډېره خوښه ده او ما له دا د دې نه ډېر زیات محبت دی چې یاره قیام اللیل کوم او د هغې نه ښه دا دی چې لږ ساعت علم مذاکره وکړم او یاد یې کړم. د علم سره داسې محبت. ابو هریره رضی الله عنه هغې به ډېره عجیبه خبره کوله خپلو شاګردانو ته او دا به لأن اجلس ساعة فافقه احب الی من ان احیی لیلة القدر. ډېره اوچته خبره یې کړې وی زه یو لږ ساعت په دینی مشغله کې او دارنګې د دین په علم مجلس کې لږ ساعت تیرول وی دا ما ته خوښ دي د دې نه چې لیلة القدر یو زه په لیلة القدر کې د شپې ایښم د الله بندگی کوم. کنی لیلة القدر خیر من الف شهر دا څه معمولی شپه نه ده لیکن هغې د علم سره دومره محبت چې د دین ما ته خوښه ده چې یاره زه علم لږ ساعت هغه د الله دپاره ورکم. د کم کم صحابي اقوال به وی د علم سره شوق. ابو دردا رضی الله عنه
یو عجیب شخصیت او یو عظیم خطیب په صحابه کرامو کې مرګرو ته به ویلي من رأى څوک هغه څوک چې تاسو وینئ د هغه چا باره کې تصور کوئ چې هغه غدوًا الی العلم هغه چې د علم په طلب کې وځي د علم په طلب کې وختونه تیری او د علم په حاصلولو کې خپل وخت لګي که تاسو داسې وایئ چې لیس بجهاد دا جهاد نه دی نو فقد نقص فی رأیه وعقله وای د دې نقصان دی په رأی کې او په عقل کې نقصان دی دا به ابو درداء رضی الله عنه ویلی چې ګوره دا علم کې وخت تیرول او په دې علم حاصلولو کې دیتم چې څوک جهاد نه وي نو ماته د هغې په عقل کې نقصان ښکاري کله به ابو درداء رضی الله عنه دام ویلی لأن أتعلم مسألة خير من مسألة من الليل ساعة من الليل چې زه یو مسله د دین یادومه او دا ماته د هغه شپې نه چې په هغې کې زه د الله بندګۍ ته ولاړم د هغې نه ماته غوره دي دا به هغوی یو قسم اظهار د علم د هغې محبت ښکاره کولو دپاره به دا خبرې کولې زما عزتمندو د علم سره داسې شوق د علم سره داسې رغبت هغه د دې صحابه کرامو او د هغې نه وروستو خلکو هم داسې کړاو د علم کولو زما عزتمندو ځان یې د دې علم دپاره کړولو داسې نه ویلې چې یاره ما ته به تکلیف میلاو شي او ما باندې سخته ده نه دا به نه برداشت کول بلکې امام طبري باره کې وایي علما چې د دې نه نقل کړي چې دا خپله وایي چې 30 کاله ما په بسترې باندې خوب نه دی کړی او زه صرف طلب د علم کوم چې زه علم حاصل کم خپله وایي كنت انام علی البراري وایي یو بوجۍ و ما څه زه به په هغې باندې اوده کېدم دا بوجۍ به ما ځان سره ګرځول په هغې به مې خوب کولو او دا علم مې حاصلولو داسې علم دپاره هغوی تکالیف برداشت کړي زما عزتمندو چې خیر دی په ما باندې سخت دی ابن القاسم په شوافیو کې یو لوی عالم هغه چې دی وایي واده وکړو د واده نه وروسته طلب د علم دپاره ووتو لږ وخت کور کې تیر کو او بیا په مکه کې اوسېدو طلب د علم کولو تر دې چې 19 کاله بعد هغه اهل خزا او بچی شوی دی هغه غټ شوی دی هغه ځان سره روان کړی په حج کې ملاقات وکړو دا صرف طلب د علم د پاره او دا بل سنو زما عزتمنو صرف طلب د علم امام مسلم رحم الله بارک راضی چاته یو مسله تاسو کو علما هم دي چې علم ته محتاج وي ا مسله ورته نو معلومه کور تلاړو او په علم کې مشغوله شو تر دې چې کور والی کجورو یو ټوکړی راوړه او دلته یې ورته کېښوده او هغې کتاب کتلو بس په هغې کې مصروف و تر دې چې کجورې پې زیاتې شي په هغې باندې پوه نه شو او د هغې نه وروسته بیا مرګ هم واقع شوی دی ما نه ټوله شپه کتاب کتل دا څومره تکلیف دی او دا څومره سخته په ځان باندې تېرول دي زما عزتمندو په علم کې به موږ او تاسو دکه شان تکلیف تیرو موږ اوس داسې نشو کولی چې د هغې غوندې 24 ګنټې او یا میاشو چیلي او دا دعوتونه تاسو ته که چېرته دا باندې عمل وکړو دا خو نور نه لا نور دی خو بالفرض دومره خو کولی شي چې په هفته کې دغه وخت د علم دپاره وباسو صحیح ده که نه انشاءالله دغه لږ وخت به موږ علم طلب دپاره وکاږو دا تکلیف به موږ برداشت کوو زما عزتمندو مونږ او تاسو ته خو الله ډېر ښه موقع راکړې ده چې د صحابه کرامو ژوند وګورئ او بیا وروستو د تابعینو تبو تابعینو عجیب سیرت دی د هغې چې سړی حیران شي ایمان وله زیاتی چې هغوی به صرف یو روایت دپاره مزلې کولې د یو روایت د زده کولو دپاره به یې میاشتې سفرونه کول
مونږ او تاسو په بیان کې ډېر روایتونه مو اورو، ډېر اقوال مو اورو، مزلم زمون کم وي، وقت ورکولم زمون کم وي، او د هغې زندګي چې مونږ وګورو نو هغوی وخت هم ډېر ورکړی. یو روایت ابو ایوب انصاری، مثال در کوم تفصیل ته نظم، ابو ایوب انصاری رضی الله عنه نوم تاسو اورېدلی. یو حدیث د اورېدلو دپاره 40 ورځې سفر کړی، او څنګه حدیث دی؟ لنډ حدیث، مختصر حدیث، او سړی دی حدیث ته وګوري او بیا د دې 40 ورځې سفر یو چله دی روایت د اورېدلو دپاره سړی سوچو کې حدیث هم درته وایم. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه 40 ورځو سفر وکړو، دا یو حدیث یې واورېدو د هغه صحابي نه چې هغې ته معلوم و الله هغه د خپل ملګري د خپل رور په مدد کې اخته وي، الله د هغه بنده په مدد کې وي، د هغې سره مانه مدد کوي. ما دام العبد فی عون اخیه، هغه بنده چې هغه د خپل رور په مدد کې مصروفه دی. دا حدیث ګوره تاسو واورېدو، تاسو به څومره سفر کړی او څومره وخت به ستاسو لګېدلی، تاسو یې زده کو. حدیث هم ډېر قیمتي حدیث دی چې یو مسلمان مدد کوه الله به ستا مدد کوي. که ته یو مسلمان په مدد کې لګیا او د هغې په مدد کې مصروف یې، الله ستا په مدد کې لګیا دی او تا سره مدد کوي. دی په 40 ورځو سفر ولا کړی دی او دا یو حدیث یې واورېدو. جابر رضی الله عنه هغه صحابي چې عبدالله ابن حرام د هغه پلار په احد میدان کې شهید شو، دغه جابر رضی الله عنه شام ته تللی دی او 6 میاشتې مزل یې کړی، صرف یو روایت ته مسح علی الخفین، چیرې موضوع باره کې چیرې مسح په هغې باندې دی روایت د پاره 6 میاشتې سفر کړی دی. هلته لاړو او عبدالله ابن انیس رضی الله عنه هغه صحابي مشهور صحابي دی چې خالد بن سفیان الزهیلی سر قلم کړو، د رسول الله وسلم ګستاخی کړې وه او رسول الله وسلم عبدالله ابن انیس ته ویلي مکه کې دی او ته به ورپسې تنې تنها ځې او سر به یې قلم کې. عبدالله ابن انیس د رسول الله وسلم خبرې ته لبیک ویلي او دا یې ونه ویلي چې ای د الله رسوله زه خو ځان لیم او هغه مشر دی او دارنګې مکه کې به یې زه وژنم. هغوی صحابه کرام عجیب خلک وو، لبیک بس د هغوی د رسول الله وسلم خبر اورېدل او عمل کول. او رسول الله وسلم ورته ویلو چې الله به تاله دا کرامت درکړي چې ویښتان به در باندې ودرېږي، ته به خپله وپېژنې چې دا دی. عبدالله ابن انیس رضی الله عنه وایي زه چې مکې ته ورسېدم 8 ورځې سفر دی او ځان له تنې تنها سړی سوچ وکړي. مازدیګر وختو د مونځ مایل چې مونځ کوم، خالد بن سفیان مې یو ځای کې ولیدو چې اس په هغې کې مصروف او اس چې دی مالش کولو او هغې ته یې هغه کم واګې وغیره و هغې اچولو کې مصروف و. وایي مایل چې مونځ رانه قضا نه شي چېرته ما مړ نه کي، نو مونځ مې وکړو. د مونځ نه بعد ورغلم، خبرې مې ورڅه شروع کړي. اول مې ورته خپل ځان داسې ښکاره کړو چې ګوره زه دشمن نه یم، ګستاخي کړې وه. شریعت مونږ ته ویلي چې چام ګستاخي د الله د رسول وکړه نو سر تن سے جدا، بس سر به وله تنې نه جدا کې. خالد بن سفیان الزهیلی دلته مردار کو عبدالله ابن انیس رضی الله عنه او حدیث کې راځي وي دا سر وله پرېږدو او صادر کې واچولو، څومره لویه بهادري او را روانې کو. حدیث کې راځي رسول الله صلی مسجد النبوي ستن ته ډډه والې وه او دا سر ولې کولاو کو، ورته د الله رسوله دا واله. رسول الله صلی الله علیه وسلم الحمدلله ویا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین. خدای دې کافرانو جړلې الله ختمي.
او بیا عبد الله ابن انیس ته امسا ورکړه چې دا واله. عبد الله ابن انیس د امسا راواز تر روان دی، چا ورته ویلې چې رسول الله سلام د امسا ولې درګه؟ هغه ویل بس رسول الله سلام مال راکنو ویلاړ شه تپوس ته وکړه په دې کې څه کمال شته. عبد الله ابن انیس رضی الله عنه ورغلو، دا الله رسول د امسا دی راکا. د الله نبی ورته ډیره خسته خبره وکوي، آیت بیني و بینک، دا یو نخد استاو زما په مابین کې قیامت په ورځ لغړ ټغړ میدان د حشر کې عبد الله ابن انیس پر روان یو د امسا ور سره، دا زما او ستا په مابین کې یو نخد. او راوی وای چې عبد الله ابن انیس چې کله مړ شو ما وکتو چې قبر کې ور لاحت کې ور سره دا امسا کې خودلې شو. دا حدیث چې اوس مونږ تاسو اورو عبد الله ابن انیس، الله دې مونږ تم پستر کو باندې وخی مونږ به وګورو چې په دنیا په حشر میدان کې اگر رواني یو عظیمه نخه دا په انعام په طریقه باندې ورکړې شوی دا. نو دی عبد الله ابن انیس سيو روایت جابر رضی الله عنه ورغلو، دروازه وټکوله، خادم رووتو، غلام سوق وی جابر. عبد الله ابن انیس ته وایا، عبد الله ابن انیس ویل کم جابر؟ تپوس ته وکا، وی مدینه د عبد الله زوی. عبد الله ابن انیس رضی الله عنه رووتو، ورته وی ملاو شو زکه صحابه کرام د یو بل سره ډیر محبت او محبت اظهار وکړو. ورته حدیث راته وی مسح علی الخفین، او بیا زه روانم صرف د دې غرض په نیت باندې راغلم چې زه د مسح علی الخفین روایت واورم او بیا زم مدینه ته روانم. هغه ورته د لری مزل دی کړي، شپږ میاشتې مزل اتوس چې دا یو روایت اوري وزي وي بس صرف دی غرض د پاره راغلم. زما عزتمند دومره تکلیف په علم کې برداشت کول. مونږ او تاسو خپل ځان سره محاسبه وکړو چې د الله لپاره مونږ څه قرباني کوو او مونږ دې طلب د علم کې څومره ځان کړو او مونږ دې طلب د علم کې څومره مال خرج کوو. دا علم ډیر بهترین او ډیر اوچت صفت دی زما عزتمندو، دا مونږ او تاسو کې مراتلی شي او دا الله ته دا عالم معلوم دی. ګوري په تاسو کې ممکن چې کم از کم دومره علم خو مونږ حاصل کو چې مونږ په زندگی خو تیرولی شو کنه. دا سیرت النبوی صلی الله علیه وسلم د دې نمونږ ځان آگاه کو، خبر کو او دغه علم مونږ حاصل کو، څومره لوی سعادت به مونږ ته ملاوي شي. دا څه معمولی موضوع نه ده. اول کې ما تاسو ته ویلې چې دا عظیمه موضوع ده او یو تن وایي چې زه دې مفتیم شم او زه دې واعظم شم او ما کې دې الله خیر او برکت د عمل راولي، نو هغه دې د رسول الله سلام سیرت اوري یا دې مطالعه کوي. خو مطالعه لږ زور غواړي. اورېدل الحمدلله حق پرس علما، محققین علما هغه په هر دور کې شته دی او د الله د دین خدمت کوي او په دې خدمت کې لګیا دي. سړی سوچو کې د دې علماو د ژوند ته ګوري او د دې علم په دې مرحله کې ور داخل شي، ناغي ته دا پته لګي چې بعضې داسې روایتونه دي لکه ضعیف ساده الفاظ ستاسو ته هم چې پوه شئ. اوس ضعیف احادیثونه راجمع کول او بیا چې دې له نوم ورکول او دا په جلدونو باندې لیکل، دا خدمتونه علما کړي چې ګوره څومره ضعیف احادیث دي ورګه مونږ یې راجمع کړو. دارنګې کم مدرج روایتونه دي ورګه دې باندې علماو کتابونه لیکلي، په هغې باندې مستقل کتاب ورګه دا موضوعي دي، موضوعي مستقل کتاب ورګه دا حسن روایتونه دي مستقل کتاب، دا صحیح دي، دا متواتر دي، دا مرفوع دي. چې کلم انسان دا مصطلح الحدیث وی اصطلاحات د احادیثو خپل ورته اندازه لګي چې هر فن کې عالم کتاب لیکلی دی، څومره خدمتونه د الله دین لپاره کړي.
نو مونږ او تاسو خپل ځان دې ته وقف کو او دارنګ دې له وخت ورکو خپل بم کو ان شاء الله او دارنګ خپل بچي اولاد اغه ته بم ترغیب ورکو ان شاء الله او دې سبنه چې د بچو سوچ نه لرو علی رضی الله عنه ډېر عجیب تفسیر کولو د دې آیات تاسو په علم کې راوستل غواړم ابل قران کریم کې الله ایمان والو ته ویل ایمان والو قو انفسکم واهلیکم نارا خپل ځانونم د اور نه بچ کی او خپل بال بچ او خپلوانم د اور نه بچ کی او پښتو کې دا متل مشهور دی اول ځان دی او بیا وروسته جهان دی قران ویل قو انفسکم واهلیکم نارا خپل ځانم د اور نه بچ کی او دانګ خپل اولاد خپلوانم د اور نه بچ کی علی رضی الله عنه بویلې معنا علموا اهلیکم الخير دا تفسیر د علی ابن ابي طالب رضی الله عنه ده اغبل د دې آیات کې چې الله وایي چې ځان بچ کی علموا اهلیکم خپل اهل تا خپلوانو تا په خپل علم حاصل کی د خیر علم حاصل کی الله به مور د جهنم نه بچ اوساتي کومنګ او تاسو دا غواړو چې موږ اور د جهنم نه الله بچ اوساتي او زمون خپلوانم بچ اوساتي نو زما عزتمندو علم یاد کړئ په علم سره موږ د جهنم اور نه بچ کېدی شو او په علم سره ان شاء الله موږ رڼا موندلی شو او دا علم په دغه مجلسونو کې او دغه مرکزونو کې زما عزتمندو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دا مرتم بریاض الجنه فرتعوا تاسو چې کله تیریږئ پر ریاض الجنه باندې نو ارتعاء اصل کې سریدل وته وي او خونو مزي او لوبي او د ټولو ته شامل دی لفظ معنی خوندونه حاصل کوي وسریږئ خپل ځان په نعمتونو باندې ماړه کوي نو صحابه کرامو یې د الله رسوله دا ریاض الجنه سي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم مجالس الذکر مجالس العلم دا سیدی دا هغه مجلسونه دي چې هغه د علم والے مجلسونه دي دا د علم مجلسونه دي ته ریاض الجنه ویل شي د جنت باغچه ده د زما عزتمندو کومګ ورګ لک ساعت د علم په د جنت په باغچه کې کینم راشه دسه مجلس کې کینه چاغي کې علم خبره واوري او دارنګ دین نزان خبرېدلو د پاره کم اوامر او کم نواهی بیانېږي هغه ته وکې دي دا د سیدل ک جنت باغچه کې چیناس دا د علم مجلس کې کیناستل دا د جنت باغچه ده او دا سکه ابو دردا رضی الله عنه هغه به ویلي چې درې خبر ز ارمان بکوم یو دا چې هغه اوړي وګدي ورځي هغه به وی خو ابو دردا رضی الله عنه بنوي اب خور کې پروتي زکه هغه تند او هغه لګه د الله لپاره برداشت کول به مال ډیر خون را کولو نو هغه وړي روجي برای شي خو ابو دردا رضی الله عنه بنوي قبر کې به پروتي او دویم به دا ویلې چې هغه وګدي د جمع شپې چې پاغي کې به ما د الله بندگی کوله هغه وګدي شپې براشي هغه جمع براشي خو ابو دردا به په خاور کې پروتي او ابو دردا بنئ او دریم به ویلې چې هغه مجلسونه چې هغه په مسجدونو کې درس او تدریس او د قران او سنت د الله د رسول خبره به اوریدل کیږي او خلق به زده کوي خو هغه مجلس کې به ابو دردا نه اب په خاور کې پروتي مونږم ارمان او سوچ به بیا کوو چارمان دې چې دسه مجلس کې خزم حاضر شوی وي ارمان و چې دسه مجلس ته خو ما خپل زویم بوتلې وي ارمان دې چې ما پدې کې خپل مرګریم بوتلې وي دعوت می کړې وي چې راشي تاسو هم دا خوږی خبره واوري او لک د دنیا نه بایکاټ وکي د الله دین طرف ته متوجه شي نو د خپل اولاد تربیتوم غرض دا ضروری دی زما عزتمندو اخیری خبر کوم عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د عمر بن خطاب زوی هغه یو مجلس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال وکړ د صحابه ونه مرګرو ته چې علم خیز کله به امتحان مخلي چې ستا په دې دعوت کې ستا په دې بیان کې په دې تقریر کې درس کې ودی
او کنه څه حاصلې. نو تپوس ته وکړو چې دا کومه ونه ده چې الله د قرآن کریم کې ذکر کړي او د مؤمن سره تشبیه ورکړي، د مؤمن سره مثال ورکړي، دا کومه ونه ده؟ نو صحابه کرام ابوبکر او عمر رضی الله عنهما، عبد الله ابن عمر وی غټ غټ صحابه ناسو زما پلارمو، چاله جواب نه ورتلو ځکه صحابه کرامو ته مواره خبره معلومه نه وه، علم به حاصلولو په طلب د علم کیو، یو تن ته ټولې خبرې معلومېدل او حاصلول دا ډېر ګران کار دی. نو تپوس یې وکړو، چا جواب ورنکړو، ما له راتلو خو ما نه شو ویلی، ادب د وجې نه صحابو کې انتهایي ادب و او ادب د وجې نه الله علم هم ورکړی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چې الله علم ورکړو د ادب د وجې نه ورکړو، ډیر انتهایی ادب. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وګد روایت دی، امام شوکانی په مستقل رساله لیکلی، په هغه روایت د شپې ورسره نبی صلی الله علیه وسلم سره تهجد کوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خي طرف ته ودرو، نبی صلی الله علیه وسلم ونیولو خي طرف ته ودرول، ځان سره نږدې کوي او شاته کیږي، دا ځان سره نږدې کوي او شاته کیږي. سلام چې وګرځولو رسول الله صلی الله علیه وسلم زده جوخ ځان سره ودروم ته شاته کیږي. هغه ادب د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جوخ نه ودرېدو. د الله رسول ته ویل او ينبغي لاحد ان يكون بحذائك وانت رسول الله، ما غونتی یو سړی او یو نوجوان لدا مناسب دی چې ستا غونتی رسول یو عظیم انسان سره څنګ په څنګ ودرېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی ادب ته وکتل، زړه نه ورته دعا وکړه اللهم فقهه فی الدین اللهم علمه التاویل. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وه چې الله ته واقعي ترجمان د قرآن کریم جوړ کو. نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما د ادب د وجې نه هغې ته جواب ورنکو. نو کور ته رالو، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا خپل جواب ویل چې دا د کجوري ونه ده، کجوري کې کم کمالات او صفات دي، دا مؤمن کې دي، هغې طرف ته نه ورځم. نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما رالو کور کې پلار ته ویل، عمر بن خطاب چې پلاره بابا جانا دا مسله خو ما ته راتله، خو ما د حیا د وجې نه ادب د وجې نه ویله. عمر رضی الله عنه فرمایل ای زویه دا سرو اوښانو نه به دا ما ته غوره وی او دا به ما خوښ ګڼلی وی او ارمان به مې کړی چې زما زوی دی او د الله په دین باندې پوهېږي، خوشحاله شوی به وی، ویلی به دې وی زه به په دې باندې خوشحالي ما کړی وی، داسې خوشحالي به ما په هغه اوښانو سرو چې ما ته راکړی شوي په هغې باندې به ما نه وی کړی. غرض دا و په دې باندې خوشحالېدل چې زما اولاد د الله دین یاد کی، زما بچیم د الله دین یاد کی. او یاد ساتئ زما عزتمندو، کله چې مونږ په خپلو بچو باندې دین یاد کو، په دې زمانه کې دین ورته راوښودلو، نو سبا به مونږ په وخت د بوډاوالي کې او په وخت د بیمارۍ کې خوشحاله یو. او که دین ورته ونه ښودو زما عزتمندو، نو دا ډېر پرفتن دور دی. بیا به ارمان کوو، ارمان دی دنیا نه زه ځم چې زما زوی نیکمله وی، نو دا به ډېر ښه وی، چې زما زوی زما په خدمت کې لګیا وي، نو دا به ډېر ښه وی. لکه څنګه چې مخکیني داسې نیکان اولادو د خپل مور و پلار خدمت کړی، ارمان وی چې داسې زما هم وی. نو د دې علم پسې به بیا ارمان کوو مونږه، نو د دې ارمان نه مخکې عزم او کوشش به کوو چې انشاءالله دې مجلس ته به حاضرېږو، خپل اولاد به حاضرو او انشاءالله مرګرو ته به دعوت ورکو چې یو انقلابي اقدام مونږ وکړو او د دې وجې نه الله مونږ ته علم راکړي، ما ته هم راکړي او تاسو ته هم درکړي الله. او هېڅ پته نه لګي کم یو عمل الله زمونږ قبلوي، دا علم صرف الله ته دی، مونږ خو عمل کوو خو قبلونکی الله دی. او اصل شی زما عزتمندو قبلېدل. ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دواړو چې کله بیت الله جوړ کو، نو الله نه دغه دعا کوي ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. ربا مو خدا عمل وکړو، الله ستا د رضا دپاره مو کو، خو الله دا عمل زمونږ نه قبول او منظور کړي. الله دې زمونږ او ستاسو نه دا عمل خپل دربار کې قبول او منظور کړي. د الله نه دعاګانې ډېرې غواړئ، هر یو تن د نیک عمل نه بعد دا ډېر وایي
چې الله زمونږ د عمل ضایع نه کړي، الله برباد نه کړي، او الله دې تاسو ته اجر عظیم درکړي. او خصوصا شیخ قاری احسان الحق حفظه الله، الله دې د دې په عمر او ځوانۍ کې برکتونه واچي. دا سعی او کوششونه کول او دغه پروګرامونه کول زما عزتمندو ډېر ګران کار دی. دا ډېر غټ زړه غواړي د علماو نه وخت اخیستل او دارنګې هغوی را بلل او دارنګې د هغوی یو باعزت اکرام کول، دا ډېر ګران کار دی. او دا خبره به زه خپل ځان د طرف نه وکم، اگر چې کار څنګه تاسو ته په ښکارم، خو صرف الله دې زمونږ اخلاص را نصیب کی او الله دې د دې وجه نه مونږ ته علم با عمل راکړي. نور مقصد هم په دې کې نشته دی او تاسو نه نور څه نه غواړو، صرف دومره ویو چې زمونږ اکرام دا دی چې تاسو مونږ ته غوږ دی. او حدیث کې راځي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر نو فلیکرم ضیفه. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان یؤمن بالله، دا ډېر سخت الفاظ ویلي د الله رسول. څوک چې د الله او رسول باندې په آخرت باندې ایمان وروړي نو هغه د خپل ملمه چې د اکرام کوي، د هغې عزت دی کوي. غرض دا چې اکرام او عزت همدغه دی چې بس دینی مجلس ته حاضرېدل او دینی مجلس کې خبر اوریدل. الله دې زموږ استادو نه قبول او منظور کړي او الله دې دا مسجد په نیکو اعمالو باندې آباد کړي. الله دې موږ او تاسو ټول نیکان کړي، الله دې زموږ بچیم نیکان کړي. الله کم مرګري دلته راغلي بیماران یې الله شفای کامله ورکړي، روغ صحتونه ورکړي. الله د چا کم حاجتونه یې ته وله پوره کړي، الله زموږ حاجتونه پوره کړي. الله د چا بچي نه یې الله نیکمله بچي ورکړي. الله د چا قرض یې الله ته قرض ختم کړي. الله زموږ شرعي حاجتونه پوره کړي. وصلی الله تعالی علی نبینا محمد وعلى آله